موږ تاسې خپل سبق ده دغه موږ تاسې تیر هفته واخیستی هغه به یو ځل درته تکرار کړم او تاسې به بیا وروسته ماته په ګروپ کې راواستوئ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عین په زور وایو. ستاسې په یاد چې موږ پر هر توري چې زور یې هغه اواز ډېر لنډ دی. دلته به زه راسم دغه عکسونه مې دلته تیار درته رالوډ کړي دي ستاسې چې دا په یاد وي. موږ تاسې وویله چې حمزه زور ا ب ت ث ج ح دریا پورې ی دا ټول لنډ لنډ اوازونه که هر وخت د الف با پر تورو باندې یو زور و اواز یې ډېر لنډ دی اوږده ویې نه. دا به ا با تا داسې به نه وایي. ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص صاد دروندي ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ه ا ي لنډ لنډ اوازونه دي اوږده ویې نه. په ټول قرآن کریم کې که پر هر توري باندې یو حرکت کو هغه اوږدېږي نه. بیا دې ستاسې په یاد وي موږ دغه دا یو توری دی موږ دا څو توري سره یو ځای شوي دي او مرکب یې جوړ کړی دی. بیا موږ داسې ویل ف ر ض ک ت ب ص د ق و ر د ج م ع ا ح د ج ع ل و ج د ټول دغه رقم پسې وایو تر اخره پورې. دا تاسې ولې دا به تاسې پسې پوره کې وبیاست. که تاسې په تیزي وایست دا مو در مخه زده وي هم پروا نه لري. فرغض كتب صدق ورد جمع داسې په تیزي وایست هم پروا نه لري. مطلب دا دی چې د یوه زور اواز به تاسې ډېر نه اوږدوئ. دا خو یو زور و. بیا موږ تاسې دوه زور وویله چې په دوو زورو کې یو زور دی یو نون د تنوین دی. تنوین در په یاد کې ما تاسې ته تشریح کړي وو. تنوین په دوه زوره دوه زیره او دوه پیشه په دې کې یو زور دی دغه یو زور دی یو نون ساکن دی یعنی نون د ورغندې سره دی. په دې کې یو پیش دی یو نون د ورغندې سره دی او یو زیر دی یو نون د ورغندې سره دی. دغه درې نونه چې ستاسې په یاد وي دغه درې نونو ته یعنی دوه زوره دوه زیره دوه پیش ته موږ څه وایي د تنوین نون. تنوین دغه یو لغات فقط او فقط په یاد کې تنوین نون. د تنوین نون موږ مطلب چې دی دغه نون دا نون او دغه نون دا د تنوین نون دی. اوس نو په دغه ځای کې موږ تاسې در اوسه پورې په تنوین کې موږ دوه زوره ویلي دي. زیرونه او پیشونه موږ تاسې ویلي نه دي. نو دغه سبق دی چې موږ تاسې راسو دا به زه یو څه داسې درته غږ کړم دا موږ تاسې ویلی دی. در مخه چې ما درته تشریح کړي هغه یو زور و. اوس رالو موږ دوه زوره ته په دوه زوره کې یو نون پر دغه حمزه باندې یو زور دی یو نون د تنوین دی. نو څنګه وایو ان. دغه ان په دغه شکل هم کښل کېږي. زه به دلته درته نوشته کړم. که پر حمزه باندې موږ وایو یو زور دی او یو نون د تنوین دی. نون د تنوین دی دا څنګه ویل کېږي ان. که په دغه شکل نوشته وي هم ان ویل کېږي که په دغه شکل نوشته وي هم ان ویل کېږي. او د دوو زورو سره چې ستاسې په یاد وي ما تاسې ته ویل یو الف اضافه راځي په ویلو نه ویل کېږي. فقط د توري په یوه زور په یو نون د تنوین باندې وایو د الف یې نه ویل کېږي. دا موږ وایو ان بن تن ثن جن حن. د الف یې کله ویل کېږي چې موږ تاسې په قرآن کریم شروع کړو انشاءالله تعالی پر یو ځای باندې یا زموږ ساه ختم سي یا د وقف علامه راته راسي یا یو آیات وي بیا موږ چې هغه ځای ته ورسېږو انشاءالله تعالی بیا زه درته تشریح کوم. دا بیا په یوه زور یو الف ویل کېږي. اوس په یوه زور او په یو نون یې وایو. دا وایو ان
دا با په زور او په نون د تنوین وایو بن تن ثن جن حن دریم پورې. دا موږ تاسې ولیدل، زموږ تاسې تېر سبقان دي، انشاءالله تعالی تاسې به زده کړي وي. که مو نه دي زده، یوټیوب ته ورسئ، هغه نورې ویډیو ګورئ، یا ګروپ ته ورسئ، هغه ویډیوګانې ژر ژر مه پاکوئ، یو وارې وګورئ. اوس به راسو موږ تاسې خپل سبق ته. دا زموږ تاسې د تېرې هفتې سبق و، په دې چې تکرار کړی مو نه دی، په دې هفته کې بیا په ګډه سره تکرار کړو. دوی لیکه سبق در کوم، تاسو بیا ماته تیر کړئ انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. عملا عملا. که دا موږ په ټکو وایو داسې وایو: عین زور ع، میم زور م، لام الف دوه زور لن، ان نه اکثره خواندې دا توري په همزه وایي، یا لن، دا لام دی نه، په دوه زورو یې وایي لن. عملا بشرن را درنه بشرن رن. با زور به، شین زور شه، لنډ لنډ آوازونه دي. را الف دوه زور رن، ان رن، لن رن. بشرن سلمن بلدن أسفن حرمن عرضن. دلته را هم درنه ده، ضاد هم درون دی. ثمنن، دا په سین نه وایي، سمنن نه دی. ث د ژبې سر مو د دواړو غاښو در منځ راوباسئ. ثمنن، نن دوه نونه سره جنګوو. دغه که زه تاسو ته خلاص کړم، دغه نن دا یو نون زور لري، او دا بل نون د تنوین دی چې ساکن دی، یعنی وړغندی لري. دا داسې ویل کېږي نن. ثمنن حسنن حسنن طبقن طبقن. ستاسو چېرته پام وي طا درنه ده، دروند توری دی، با په منځ کې باریک توری دی، او قاف بیا دروند توری دی. نو دلته به یو وارې خوله سره راټوله کړئ، طا به په خپل مخرج کې ویاستئ، طا. با به باریک ویاستئ، ب قن طبقن. دغه دوې لیکې ستاسې کورنی کار دی. داسې مه زده کوئ چې په یاد یې کړئ، یا په یادېدو ته ضرورت نشته. په زور ځان پوه کړئ، که چې پر یو توري باندې یو زور راسي څنګه ویل کېږي، که پر یو توري باندې دوه زوره راسي څنګه ویل کېږي. په قرآن کریم کې موږ تاسو ته مختلف لغاتونه راځي، باید زموږ ورته زده وي، باید ورته اماده یو چې پر دا یو توری دی یو زور لري، زه یې څنګه ادا کړم، او دا یو توری دی مثال دوه زوره لري، زه یې څنګه ادا کړم. په دغه رقم یې باید تاسو پوه کړئ، د خپل زموږ تاسو په اصطلاح مغز ور واچوئ. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي. زه یې وار بیا درته وایم: عملا بشرن سلمن بلدن أسفن فن پن ندی، په پی نه وایو. حرمن عرضن ثمنن حسنن طبقن. طا درود، ب باریک، قن درود. الحمدلله. عملا بشرا سلما بلدا أسفا حرما عرضا ثمنا حسنا طبقا. الحمدلله.